د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 15 کسان مړه شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن له غرمې مخکې د شهر بزرګ ولسوالۍ په برلاش سیمه کې رامنځته شوې ده. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ویلي دي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې سراچه موټر له سړک څخه واوښت او سیند ته وغورځېد. په مړه شوو کې 3 ښځې، یو نارینه او یو ماشوم شامل دی. د بدخشان امنیه قومندانۍ ویلي دي چې د دغه پیښې مړه او ټپیان د سیمه ییزو چارواکو لخوا د سیند څخه راایستل شوي دي او د شهر بزرګ ولسوالۍ کلینیک ته استول شوي دي. په کابل کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسین مرتضوی د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د حامد کرزي له دفتر څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په حق خبرې شوي دي او حامد کرزي د افغانستان له خلکو سره د ایران له همکارۍ په ځانګړې توګه نجونو او هلکانو ته د تحصیلي بورسونو په ورکولو او د میلیونونو افغان کډوالو له کوربتوب څخه مننه وکړه. د لغمان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 کرنیزو پروژې چارې بشپړې شوې دي. د یاد ولایت والي زین العابدین عابد د یادو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې سرپرست حکومت په هیواد کې د ټولګټو او پراختیايي پروژو پلي کولو ته ژمن دی چې نن د لغمان په 15 ولسوالیو کې د 15 چک ډیمونو جوړولو چارې بشپړې شوې دي. په ورته وخت کې د لغمان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ رئیس محمد ولی محسن وویل چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت 15 چک ډیمونه جوړ شوي دي چې هر چک ډیم به د 100,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د افغانستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو په وروستۍ 15 لوبه کې افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې وکولای شو چې سریلانکا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د یادونې وړ ده چې د دې 15 ورځنیو لوبو لومړی 3 لوبې سریلانکا لوبډلې ګټلې وې او وروستۍ 2 لوبې افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې وګټلې. ولادیمیر پوتین د 5م ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم تر سره او د نوموړي د تیر دورې د کابینې غړو له خپل دندو استعفا وکړه. پوتین د کرملین په ماڼۍ کې د خپل لوړ په مراسم کې وویل چې د روسیې د اتباعو حقوقو او ازادۍ ته درناوی لري. نوموړي د روان کال د مارچ میاشتې په ولسمشریزو ټاکنو کې وتوانید چې د نږدې 88 سلنه رای په ګټلو سره خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي او یو ځل بیا د 6 کلنې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. د روسیې د قوانینو له مخې ولسمشر باید تر لوړې 2 اونۍ وروسته نوې کابینه اعلان کړي او دغه راز د لومړي وزیر چوکۍ لپاره هم کس وګماري.